الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ډیرو درنو معززو مسلمانانو رونو خويندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزتمندو، غواړم چې نن په دې لنډ او مختصر وخت کې تاسو سره د روژې مبارکې روحاني، اجتماعي او طبي فائدې شریکې کړم. چون دا موضوع ډیره پراخه او ژوره ده، نو غواړم چې د دې عمق او پراخوالي ته لاړ شم. غواړم په مختصر ډول سره د روژې مبارکې فائدې یا ګټې تاسو سره شریکې کړم چې روحاني کومې دي، اجتماعي او ټولنیزې کومې دي، او طبي او یا صحي او روغتیایي ګټې څه دي. د اسلام مبارک دین د راتګ سره د انسان د مکمل سعادت او نیکبختۍ او د ګټې لپاره راغلی، څو د انسان ژوند منظم کړي او د انسان ژوند د سعادت او نیکبختۍ په طرف باندې سوق کړي. مونږ په دې خاطر باندې چې د روژې د نیولو سره د انسان لیوالتیا زیاته شي، ځکه هر څوک د ګټې کار کې برخه ونډه زیاته اخلي. نو په دې منظور باندې غواړو چې هیوادوالو سره د روژې مبارکې ګټې شریکې کړو. د ټولو نه لومړی او اولنۍ ګټه د روژې دا ده چې د انسان روح تربیه کوي او روزیه. د انسان اړیکه د خپل رب سره جوړي او د تقوا ملکه پکې ایجادوي. کله چې انسان په طاعاتو باندې روږدی شي، طاعاتو او بندګۍ سره تعلق زیات شي، طبیعي خبره ده چې د هغې د ناروا بنډارونو، مجلسونو د دې سره تعلق کمیږي. کله چې کمیږي، د دې روح هغه ارتقا کوي، پیشرفت کوي او انکشاف کوي. نو د روژې په نیولو سره روحاني فائدې کې یوه فائده دا ده چې انسان ته د صبر ملکه او صفت په برخه کیږي. د انسان په وجود کې صبر قوي کیږي. د انسان په خپل ځان باندې واک او کنټرول د دې درس او مدرسه او پوهنتون دی په اصل کې، او دای ته مددگار ثابتېږي او مرسته ورسره کوي. مثلا کله چې ته سحر د سپیده داغ نه د الله د حکم په اساس باندې او د عبادت په نیت باندې او د الله د رضا د ګټلو په نیت باندې خوراک او څښاک د پرېښودلو، د جنسي مباشرت او د غریزې د اشباع نه په منع کولو باندې قصد او اراده وکړي او ځان صبر کړي او دغه شیانو ته نزدېکت نه کوي. سره دې خوراک درته شته، ماده دې جیب کې پیسې لري، کور کې، په دفتر کې، په بازار کې خوراکونه شته، څښاک شته، هر څه شته. خو په دې خاطر چې د الله حکم دی چې په دغه محدودې زمانی کې مخوره، ته خپل نفس پایمالې، خپل نفس باندې خپک دی او د الله حکم سره تسلیمې. نو کله چې ته نفس باندې برلاسي حاصلې، د نفس باندې د برلاسي مدرسه شو، پوهنتون شو، یو ټریننګ سنټر شو او تربیوي کورس شو. نو دغه په نفس باندې د غلبي حاصلولو، د کنټرول حاصلولو یو درس تا ته روژې درکړه. د دې معنا دا ده چې ته په دغه محدودې زمانی کې د الله حکم عملی کې او پیدا کې او پلی کې او د نفس مقابل کې برلاسي حاصلې، نو کولی شي چې د دینه په الهام سره په نور وختونو کې هم د ناروا اعمالو کړنو، د نظر د حفاظت، د شرمګاه د حفاظت، د حلالو د حرامو د تمیز او د حرامو نه د بچاو او د خلاصون په خاطر باندې ته خپل نفس نه استفاده وکړي، ځکه نفس ته تربیه کړی دی او په دې د کنټرول او واک حاصل کړی دی. همداراز کله چې مونږ ویو چې تا کې تقوا پیدا کوي، معنا دا ده چې د نیکۍ او د طاعاتو په کارونو کې د سره مرسته او کومک کوي. نو دی وجنه یو حکمت او فلسفه روحاني امدا و چې یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لوړ معیار ته ستا روح وخته او ستا روح هغه ارتفاع وکړه، ترقي وکړه. په دویم قدم کې مختصر د روژې مبارکې میاشتې یا د روژې نیولو هغه ټولنیزې ګټې شریکو. د ټولو نه اول
په روژې کې نظم و نسق و ډیسپلین دا تجربه کیږي او دا انسان زده کوي. نظم و نسق ډیسپلین څنګه؟ ټول اسلامي نړۍ شرق کې ده او که غرب کې ده، تور پوستی دی که سپین پوستی دی، هر قوم او نژاد سره چې تعلق لري هغه د سپېده داغ نه روژه کیږي او د شپې په داخلېدلو باندې خپله روژه ماتوي. هیڅ قوم داسې نشته، هیڅ ټولنه داسې نشته، هیڅ ملک داسې نشته، هیڅ هیواد او هیڅ پرګنه داسې نشته چې هغې ته د خصوصیت دا وي چې ته د ماسپښین نه یا د مازدیګر نه روژه شه، ته د شپې روژه شه او دا بل به د ورځې نه. دا د نظم و نسق و ډیسپلین یو درس دی چې تجربه کیږي پکې او دا فایده او ګټه ترې اخیستل کیږي چې انسان نظم و نسق زده کوي. همدارس د اتحاد او د یووالي مظهر دی. ټول مسلمانان په یوه میاشت کې د یو وخت نه په بل وخت پورې په یو اواز، په یو هوډ، په یو غښتلې ارادې باندې دغه عبادت تر سره کوي. هیڅ څوک په دې کې مخالفت نه کوي چې مخکې کې وي وروستو کې. بله اجتماعي او ټولنیزه ګټه هغه پکې دا ده چې عدل او مساوات د دې نه زده کیږي. پاچا دی او که ګدا دی، نارینه دی او که ښځینه دی، تاجر دی او که دکاندار دی، د هره طبقې سره چې تعلق ساتي، انجینر دی او که ډاکټر دی، دهقان دی او که بل کسب والا دی، ټول دغه عبادت په یو وخت په یو شکل په یوه اندازه باندې سرته رسوي. نو دلته معنا دا ده چې اسلام دغه ګټه ته اخلو چې اسلام د روژې په فرضیت سره په موږ کې دا عادت غښتلی کوي چې ګوره د الله په وړاندې تاسې یو شان استئ د طاعاتو د عباداتو په ترسره کولو کې. بله ګټه د روژې ټولنیزه ګټه باندې ځکه فوکس ډېر کوو چې موږ ټولنه دې ته ډېره اړتیا لري چې ټولنه اصلاح کړو. بله ټولنیزه ګټه دا ده چې محبت ته نزده کیږي، د فقیرانو او مسکینانو سره مرسته کیږي، کومک کیږي، همدردي کیږي، د هغوی لاسنیوی کیږي، د ترحم جذبه، د ترحم احساس هغه ښکلی کیږي، هغه قوي کیږي، ضمیر راویښیږي، احساس ژوندی کیږي. نو کله چې احسان او ښېګڼه کیږي یو طرف ته محبت هغه خپل اوچت معیار ته خیږي او بل طرف ته د فقر او د ولږې ټغر ټولیږي او دغه عادت د احسان او د ښېګړې د ترحم او د شفقت دا پیاوړی کیږي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، ډیر سخی انسانو خو په رمضان کې سخا زیاتېده، ځکه د رمضان غوښتنه هم دا وه او دغه ګټه پکې روژې کې دا وه. که چېرته روغتیایي ګټو ته یې راشو نو په ساده شکل کې وویو همیشه چې که څوک ډیر خوراک او څښاک کوي په معدې باندې بوج راځي، معده د فعالیت نه ولیږي، کمزوري کیږي او بالاخره یو وخت داسې راځي چې انسان خېټه پړسیږي د طاعات او عباداتو او د دنیا د کار نه هغه ولیږي. نو کله چې وقفه راشي، د روژې په نیولو سره وقفه راشي، معده فعاله شي، متحرکه شي، کارکونه شي او انکشاف او ترقي پکې راشي، نو د انسان صحت د معدې د طرف نه وده کوي، ځکه نور بدن ته د موادو د انتقال لار یا د غذا د سالمي تقسیم او سامبندۍ لار هغه معده ده. جسم کې او په بدن کې فضوله مواد، غورځي وغیره دا ختمیږي. همدغه شان د زړه بیمارۍ وغیره دا د چاغۍ د وجه نه راځي او د روژې په نیولو سره چربیان ختمیږي، چاغي ختمیږي. همدا شان ګڼ مرضونه د هغې علاج کیږي. نو که چېرته په خلاصه ډول سره وویو د روژې په نیولو سره هغه صبر چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب په سختۍ سره لاس راځي، د روژې په نیولو سره په ډیر اسانه انسان د صبر ملکه لاس ته راوړي، په نفس کنټرول حاصلېږي او ملکه د تقوا ایجادېږي. په ټولنیزه برخه کې نظم و نسق ډیسپلین ته نزدې کیږي، د اتحاد او همبستګۍ عادت پیدا کیږي، انسان کې عدل او مساوات غښتلی کیږي او ځواکمن کیږي، محبت، ورورګلوي، صمیمات، ایثار، قرباني، ترحم دا ټول پکې زده کیږي. او طبي بخش کې
د معدې د اصلاح لپاره مهم عنصر دی. د فضوله، وازګو وغیره د ویلي کولو او ذوبولو یو موقع ده او د انسان د غټوالي چاغوالي مخه نیسي. انسان صحتمند او روغ رمټ کیږي. او کله چې انسان سالم وي او روغ رمټ وي، ځواکمن وي. المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خیر. بیا به الله ته ډیر محبوبي او الله عبادت، طاعت او بندگی په ښه شکل سرته رسولی شي. کله چې فزیکی شکل سره انسان تندرست او توانا وي، طبیعي ده چې عبادت په ښه شکل سرته رسولی شي او په عبادت کې هم غښتلی او پیاوړی وي. نو په دې خاطر باندې مو د روژې روحاني او ټولنیزي او روغتیایي ګټې در سره شریکې کړي، ترڅو په دې پوه شو چې یو طرف نه عبادت دی او موږ پې مامور یو، دویم طرف نه زموږ د دنیا او د آخرت ګټه ده، زموږ د نفس او د جسم په دې کې د پیاوړتیا او غښتلتیا ګټه ده. نو په دې خاطر باندې هیوادوالو کوښښ وکړئ چې دغه روژه په اخلاص او په دیانت او متانت او صبر باندې ونیسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.